الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتبحثون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذون قوسا مثل ناقوس من النسوارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي لي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی سره زما ورځ په آخرت باندې عملنامه په خلاص باندې درکا. د دې آیات شریف چې کوم یو ماولو سندا د جمعې په باره کې د جمعې د ورځې په باره کې دا آیات راغلي دي او د دې کې د الله جل جلاله حکم دا دی چې الله جل جلاله مؤمنانو ته وایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة، یا ای مؤمنانو کله چې اذان وشي، بانک وشي او یا صدا یا आवाज واوري او من یوم الجمعه د جمعې د ورځې فسعوا الى ذکر الله، بیا کوشش وکړئ یو منډه واخلئ او سعی وکړئ او په چالاکۍ سره لاړ شئ الى ذکر الله، د مانځه دپاره او د الله د یاد دپاره. دا ذکر الله کله کله د معنا د صلات او د الله تعالی د ټولو هغه عبادتونه چې موږ او تاسو کوو، ذکر الله وذروا البيع او پریدئ بیع او شراء او ټول کارونه د دنیا پریدئ، د جومات خوان ته راشئ. ذالکم خیر لکم، دا ستاسې دپاره ستاسو ګټه او خیر دی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. د الله په دې امر کې مؤمنانو ته وایي چې په دې کې ستاسو خیر دی. تاسو کله چې اذان د جمعې وشي، اذان، ندا، بانک، دا په یو معنا باندې دي. نو قرآن عظیم شان کې د اذان یادونه شوې ده. قرآن عظیم شان کې دا موږ تاسو چې اذانونه کوو، الله جل جلاله د جمعې په ورځ باندې ندا یا आवाज کول په جمعه کې د آیات مطابق او د الله د حکم باندې شوي دي. دا چې د 5 وخت منځونو دپاره هم څه راتله، دا خو د قرآن عظیم شان صورت و، بیا وروسته نازل شو او پار شو. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې خو دوی منځونه داسې خاص نشو کولی او په د شپې منځونه بیا په تیاره کې به کول د کفارو او د مشرکینو د یېرې نه. او کله چې مدینې منورې ته لاړو، نو هلته دوی سره دا فکر پیدا شو چې موږ دا اذان څنګه وکړو یا اذان څه رقم باندې وکړو. صحابه کرامو سره د دوی مصلحت او جمع دا وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغو سره یې خبرې کولې. عن ابن عمر رضی الله عنهما د زوی د عمر رضی الله د زوی نه دا روایت شوی دی. قال: کان مسلمون، و مسلمانان، حين قدموا المدینه، کله چې مدینې ته راغله، یجتمعون، نو دوی وی یو شو سره او یو ځای کو، یعنی جمع به کوله سره یو ځای کېده به او خبره، ويتحبنون صلاة، او بیا به يتحبسون الصلاة، په مانځه کې به بحثونه کول، یعنی څنګه یې وکړو، په څو وخت باندې وکړو، په کوم رقم باندې وکړو. وليس ينادي بها، مګر دل دپاره کومه ندا او اذان نو په اولو وختونو کې. احد
هیچا نه شو کولی. فتکلموا یوما فی ذلک، نو دی صحابه یو ورځ خبرې وکړې په دې کې او مجلس یې جوړ کړ چې د اذان په باره کې فی ذلک په دې کې مشورې واخیستلې او د هغوی رایې واخیستله. فقال بعضهم، ځینې صحابه دا وویل اتخذون قوسا، واخلئ یو قوس. قوس د نسواراو یو دا زنګونه چې وي یا نور شیونه چې کوي دې ته قوس وایي. او د دې زنګونو او اوازونو نه نسوارا به خپل دغه خبرې دلته کلیساګانو کې دا زنګونه وال کېږي او قوس د هغوی خپل ناقوسن چې اوازونه کوي دا لکه دا زنګونه چې اوس وال کېږي دا د نسواراو هغه اذان او خبرتیا وه د خپل امت دپاره او د خپلو خلکو دپاره. وقال بعضهم، ځینې صحابه دا ورکړه او ځینې صحابه بیا نور وویل. دو نور وویل چې اتخذو قرنا، واخلئ یو قرن، یعنی یو خکر واخلئ او د هغې نه لکه د ترم یا د سورني په شانته سورنا په شانتې هغه واخلئ او هغه د مثل قرن یهود چې کله لکه یهود چې څنګه په قرن او په دې خکر کې اذان کوي، یعنی کوم یو اواز کوي ورکې او د جومات دپاره کلیسا دپاره خلک غواړي او چرچ دپاره هغسې یو قرن پیدا کوي. قرن یعنی خکر یا دغه خکر ته او هغه سورني ته ویلی کېږي چې دی اواز وباسي او خلک پرې خبرېږي. قال فقال، دا د یهودو په باره کې او د نسواراو د ناقوس په باره کې او د قرن په باره کې ناقور په باره کې د دې کې خبرې کولې. فقال عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه وفرمایل اولا تبعثون رجلا ینادي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه آیا یو سړی نه مقرر په دې باندې ینادي چې اذانو کې بالصلاه په اذان باندې څنګه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چاته ویل یا بلال جکشه قم او وویا فنادي بالصلاه، ندا وکړه او اواز وکړه د صلات لپاره. لکه خلکو ته پخوا داسې ویل کېده چې الصلاة جامعة یا الصلاة به ویل کېده. نو د دې صلا سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویل چې ناقور او قرن ته حاجت نشته. او د عمر رضی الله عنه دا ابتکار و چې باید اذان ندا وشي په صلات باندې. نو عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته ویل چې جکشه او ندا وکړه اذان خلق خبرداری ورکړه الصلاة او جامعة او یا صلات یا الصلاه او یوازې یو صلات د دې باندې اوازونه یې کول. بیا د دې باب په باره کې چې کله دا اذانونه وشو نو د دې شروط څنګه وشوه؟ دا خو هغه اوازو چې ناقوس او قرنې دواړه لرې کړل او ردي کړل او صرف د صلات اواز به کوو. عن محمد بن عبد الله بن زيد د دې نه روایت دی عن ابيه د ابينا قال لما أصبحنا آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه الرؤيا لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك ولينا بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق فقد رأيتم مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أنبت. د ترجمه دا د دې حدیث شریف چې دوی خو د خپل بحثونه په دې اذان کې کول د اذان دپاره کول، خو محمد بن عبد الله یو صحابي دی هغه وایي بن زید دا وایي چې د هغې نه روایت دی هغه د خپل کله چې د خپل پلار نه روایت کوي چې وایي سحر کې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو او دی خوب نه مو خبر کړو، یعنی دی خوب لیدلی و په خوب کې اذان لیدلی و هغې وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر کړو. نو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا خوب خو رښتیا دی، دا خو ډېر ښایسته خوب دی چې تاسو یې لیدلی هم دی. بلال ته وویل چې وایي ته جګ شه، دی عبدالله ته وویل چې ته جګ شه بلال سره ودرېږه د هغې اواز تا نه ډېر اوچت او تیز دی، ته ورته ښیه چې دا کوم یو څه تا په خوب کې لیدلي.
نو هغې ته یې وښیه چې هغه بې اواز وکړي. هماغسې چې ده ورته ښودو بلال به په زوره باندې اذان کو، ځکه د بلال رضی الله عنه اواز ډېر اوچت او خوږ و. نو دی چې کله دا اواز کو او د دې اوچت اواز باندې خلک خبرېدل او هغه دې اوچت اواز وکړ. کله چې دا اوچت اواز وکړ، راوي وایي دا خپله راوي چې کوم یو څوک دی د حدیث شریف لکه دا محمد بن عبدالله دا وایي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه بلال اواز واورېده چې الله اکبر الله اکبر یې واورېده. نو اوس عمر رضی الله عنه په کور کې نو خپل څادر یې راښکلو، څادر یې راواغست او په منډه باندې راووته، جومات ته راغی راښکلو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. او کله چې راغی ورته وویل ای د الله رسوله په هغې ذات مې د قسم دی چې تاسو یې په رښتینې باندې د دین دپاره رالیږلي یئ. ما هم دغسې خوب لیدلی کوم یو چې دا اذان وشو، یعنی کوم یو چې عبدالله لیدلی دی بن زید لیدلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ټول تعریفونه الله ته دي، یعنی الحمدلله په دې باندې شکر وکړو. دا دغه په ښه خبره ده او ښه خبره ده، انبت دا یوه ښه خبره ده. نو فلهذا د دې وخت نه اذان شروع شو. د اول کال د هجرتو چې په مدینه منوره کې اذان شروع شو او د دې خوب په اثر باندې په دې خوب په اثر باندې نور محدثین لکه موطئ ابن مالک کې لیکي دغه خوب چې کله ده لیدلی او نو د دې خوب دا وایي د شپې مې خوب مې لیده چې زه په خوب کې وده یم او په خوب کې یو سړی راشي او هغې سره یو ناقور لکه ښکر غوندې یو شی ورسره وي چې اواز پخوا خلکو په ناقور کې اواز کو لکه لاسپیکر غوندې د لاسپیکر به ورسره و. نو کله چې وایي د اذان اواز کو نو وایي دا سړي سره دا شی وایي ما ورته ویل دغه ماته راکړه، دا ناقور ماته راکړه. وایي ما ته ویل ته په دې باندې څه کوې؟ وایي ما ورته ویل چې زه په دې باندې اذان خلکو ته اطلاع ورکوم چې مونږ لمونځ کوو، د لمانځه وخت دی. نو په دې وخت کې چې کله وایي دا خبره مې ورته وکړه نو هغې ما ته وویل چې عبدالله وایي چې بن زید وایي چې دې ما ته وویل چې د دې نه درته بهتر یو کار وښیم. وایي هو وښیه ما ته. وایي هغې ورته ویل چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. وایي دا کلمات راته وښوده. وایي چې دا کلمات ما واورېده خوب نه راجګ شو، په منډه راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا ویل چې ورشه بلال سره ودرېږه او دا ورته وښیه چې بلال اذان وکړي. نو د هماغې ورځې نه دا اذان شروع شو، ځکه چې د عمر خوب چې و دا یو بهترین خوب و. ناقوس او ناقور د یهودانو او د نصارانو هغه ترک شو او لرې شو او اذان په دې ترتیب باندې شروع شو. په دې هر وخت کې به اذان به همدغسې کېده. د دې اذان دپاره بیا احادیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي. هغه وایي چې د رسول مثلا د ترجیح په باره کې کوم یو باندې چې اواز اوچتېږي، یعنی اذان اوچتېږي یا کش کېږي، اذان یو بل ته خوش اوازه کېږي او راکاږي اواز او پکې یو قسم ته زمزمه پکې کوي یو مؤذن. عن ابي محذوره اغوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده والف عليه الاذان. وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستم ما ته یې اذان وښود، حرفا حرفا یو حرف راته وښود او زه یې پوه کړم په دې. قال ابراهیم وی مثل اذاننا، لکه څنګه چې اذان کېږي دا اوسنی د دې اذان ولې. قال بشر فقلت له اعد علي فوصف الاذان بالترجيع. بالترجیع دې ته وایي چې د اذان کې لږ اوږدوالی کېږي او لږ خوشوازي پکې کېږي او لږ اواز ښایسته کول پکې کېږي، دې ته ترجیع ویلی کېږي. وایي چې راته یې ویل چې بالترجیع ترجیح پکې کوه. یو مثلا الله اکبر وی، دویم الله اکبر کې الله اکبر دا به لږ اوږد وي، ترجیح به پکې کې، یعنې خوشواز به شي او خلک به اوري. عن ابي محذوره اغين روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه. وما ته اخذ د اذان 19 کلمې. د 19 کلمې کې څه شی راځي؟ 19 کلمو کې دا شامل دي چې په اول ځل د اذان کې نو 4 وارې به الله اکبر الله اکبر، بیا به ورپسې اشهد الله دوه ځلې وي، بیا به اشهد ان محمد رسول الله دوه ځلې وي، بیا به ورپسې لا اله یو ځل باندې وي. نو دا 19 کلمې د دې نه جوړېږي.
د دې کلمونه او بل روایت کې دا دي چې وقامت 17 کلمه ماته 11 کلمې وکړي په اذان کې دی 11 کلمو کې د الله اکبر الله اکبر اول 2 واري ویل کېږي 4 واري نه ویل کېږي فلهذا دا دواړه روایتونه صحیح دي ځکه محضره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت کې چې اذان ته ماته ویل چې 19 کلمې یو او تکبیر به 4 ځلې وي او 11 کلمې نوري چې 2 ځلې به اذان وي دا دواړه خو بهتري دا ده چې په 4 کلمې 4 واري ویل شي الله اکبر الله اکبر. همداسې انس رضی الله عنه روایت قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. انس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته حکم وکړ چې اذان او 2 ځله کوي او 1 ځل تکبیر کوي یعنی تکبیر د کله چې ودرېږي مانځه ته نو د تکبیر د پاره به د اذان یؤتر دا به په طاق به کوي 1 ځل به کوي فلهذا لکه اوس مثلا لا اله الا الله وتر دی په اخر کې په مانځه کې یعنی 1 ځل دی. همداسې قد قامت الصلاه هم دې کې هم وتر راځي په اخر کې لا اله الا الله چې داسې صرف د اذان نه فرق دا دی چې دلته قد قامت الصلاه ویل کېږي نو دا به وتر کوي او 1 ځل باندې به وي. یا لکه فرضاً رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عبد الله بن زید روایت کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوزنه ماته اجازه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم شفعا فی الاذان والاقامه. نو عبد الله وایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل او حکم راته وکړو چې 2 ځله اذان هم کوي او اقامت هم کوي یعنی 2 ځله په ټول کلمات 2 ځله به ویل کېږي. او د جابر رضی الله عنه روایت داسې دی چې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قال لبلال بلال ته یا بلال اذا اذنت فترسل في اذانك کله چې بلال ته ویل چې اذانك واذا اقمت فاحضر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من الاكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. جابر رضی الله عنه فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل هر کله چې ته اذان کوي نو دا د اذان کلمې چې دي دا په دمه دمه وایه ارسال پکې کوه یعنی خصا نفس کې وباسه په کلاره کلاره په ارسال کوه دمه دمه باندې وایه په قلاره قلاره باندې وایه او په خوش اوازۍ باندې وایه او هر کله چې تکبیر کوي نو زر زر وایه الله اکبر الله اکبر تکبیر یا اقامت هغه به زر زر وي ځکه چې خلک ډیر زیات دومره ایثاریږي نه په طعام خو ته به د اقامت او د اذان ترمنځ دومره فرق کې چې یو سړی خپله ډوډۍ خوري باید هغې ته دومره وخت وي چې هغه ډوډۍ وخوړلی شي. مثلا موږ تاسو ته 10 دقیقې ویو د اذان او د جمع ترمنځ 10 دقیقې نو کله چې طعام وخوري هغه دومره وکړي او یا دا چې کوم سړی اوبه څکي او څکونکی وي نو چې هغه خپلې اوبه ښه په دمه وخوري په کلاره لاړ شي هغې ته نو اوبه وڅکي او بعد د هغې نه بیا راشي نو هغې یا داسې وکړي چې دومره صبر کوئ که یو سړی بول او حاجت قضای حاجت ته ځي هغې ته لاړ شي او بیا بیرته راشي نو دومره صبر کوئ په مانځه کې د اذان او د اقامت ترمنځ دومره فرق کوئ یعنی دمه کوئ پکې د دې لپاره چې خلک راغونډېږي یا کوم ذل حاجت یا د حاجت والا سړی وي هغه خپل حاجت پوره کړي. عن عون رضی الله عنه بن ابي حجيفه عن ابيه د پلار نه خپل روایت کې قال رايت بلالا يؤذن بلال مې ولید چې اذان کوي ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له آن حمراء أراه قال من آدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزه بالبطحاء فصلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلز حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه سفيان نراه
عون بن ابي جحفه د اذان په باره کې دا روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ولیدو چې اذان کولو او خپل مخ دی خو او اخو اړولو لکه موږ تاسو چې په حي الصلاه او حي الفلاح کې مخ اخو دی خو اړو نو بلال رضی الله عنه داسې مخ اړو را اړو خی خواته او چپ خواته په حي الصلاه حي الفلاح کې دی دا مخ اړول او را اړول به کول او خپل مخ به دی خوا کله به اخوا تک یعنی خی او چپ طرف ته یعنی کس طرف ته دواړو ته او دوه ګوتې بیا په اذان کې نیولې دلته ځینې خلک راځي خصوصا د عربان چې راځي هغوی همداسې اذان کوي دغه نه کوي دلته وګورئ دی حدیث شریف دا صحیح حدیث دی وایي دواړه ګوتې بیا په دې غوږونو کې ښودي دا دواړه ګوتې اصبعیه فی اذنیه په دې کې به یې ښودلې امر یې ورته کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو دا ګوتې په دې غوږونو کې ږدئ دلته بعضې خلک نه کوي نو مراعات نه کوي زه ما ورسره دغه وي چې دې کې 3 حدیث راغلي دي چې باید غوږونو کې ګوتې کېښودل شي او غوږونو کې چې کله ګوتې کېښودل شي اواز هم اوچتېږي او ترسیل او خطوب هم پکې کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د یو څرمنې خیمه کې او د څرمنې خیمه کې وایي د اذان مې چې وکړ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیمې نه راووته عنزه یعنی نیزه مې ورته ښه کړه چې دا یو مخې ته یو شی شي باید یو شی کېښودل شي وایي په دې وخت کې به سپي به هم په دې کې او حمار یعنی خره به هم تېرېده او را تېرېده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو دشته کې یو ځای کې هغې ځای کې مونځ کوو یعنی دا پکې هم خو دې کې ډېر مهم احکام دا دي چې غوږونو کې به ګوتې ږدي او بعد د هغې نه به بیا اذان کې ځکه دا د سنت طریقه ده د دې روایت ترمذي کړی دی او دا وایي چې حسن او صحیح حدیث دی او دې کې ټول هر څه اسناد چې دي دا بالکل صحیح دي نو داسې باید وکړلی شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوبن في شيء من الصلاه الا في صلاه الفجر د سحر اذان کې تصویب یعنی تصویب څه معنا عبدالرحمن روایت کوي هغه د بلال نه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ مونځ کې به تصویب به نه کوئ مګر په سحر باندې کې تصویب څه معنا صلات دا دی چې د سحر په مانځه کې به دا وي الصلاة خیر من النوم دا پکې تصویب ویل کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې صرف د سحر په مانځه کې به الصلاة خیر من النوم دا کلمې به وایي او د دې کلمو سره به برابر هماغسې به اذان کوئ نو د صلات په منځ کې یا په دغه کې چې دا د سحر په منځ کې الصلاة خیر من النوم یعنی صلات بهتر دی د خوب نه نو دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زید بن حارث السدائی دا روایت کی ونه قال امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مات رسول الله صلی الله علیه وسلم او امر وکړ ان اوزن فی صلاه الفجر کله چې ته د صلات فجر کې اذان کې فاذنت فاراد بلال او یا اراده وکړي بلال ان یقیم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم وی دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل احکام ویل زید بن الحارث صدائی هغه نه روایت دی وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سحر د مونځ اذان وکړئ ما اذان وکړو بیا بلال رضی الله عنه تکبیر وکړ یعنی الله اکبر الله اقامت کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بشکه صدائی اذان کړی دی صدائی هغه بل سړی چې اذان یې کړی صدائی اذان کړی دی او څوک چې اذان وکړي هغه به تکبیر هم کوي یعنی څوک چې اذان کوي هغه به اقامت هم کوي دلته ځینې بعضې خلک وي زه هم دلته برابروم ورته ته اذان ته نشي کولی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی دی چې څوک اذان کوي نو هغه به اقامت هم کوي د بل چا ضرورت دلته نشته دی کم یو چې دا ابتدایي او نهایي هم دا حدیث شریف راوړی دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې څوک اذان وکړي هماغه به تکبیر کوي بل څوک به نه راځي او تکبیر به نه کوي په دې باندې په لحاظه د تکبیر او د اذان باید دواړه یو سړی وکړي کله چې سړی اودس وکړي یا کله سړی برابر شي راځي او خپل دغه ته هو اودس د اذان دپاره دا یو بهتر شی دی باید اذان وشي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متودي
اذان مه کوئ مګر دا چې متوضیه اودس هم کړی وي. دلته علما دا وایي چې کله بیا اودس اذان کوي نو دا کراهیت لري، باید اذان وشي بیا بعد د هغې نه اودس وشي باید اذان وشي. دا یو بل احکام دي په اذان کې. جابر رضی الله عنه فرمایي چې کان موذن رسول الله صلی الله علیه وسلم یمهل ولا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم خرج أقام الصلاة حين يراه. جابر رضی الله عنه روایت کې چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به مؤذن اذان وکړو تاخیر به کولو په دې کې، او دې تاخیر د پاره دا چې او تکبیر کې به تاخیر کولو، خو هر کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی نه به کو تر هغه وخت پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور نه راووت، د خپل حجرې نه به راووت او را روان به شو، نو بیا به چې کله به راتلو نو هله به بیا مونځ ته تکبیر وکړو، یعنی الله اکبر الله اکبر، اقامت به شروع کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا راغی په مانځه به ودرېږي، مونځ به وکړو. دغه احکام د اذان په باره کې د ټولو شیانو دپاره مراعات کول، ځکه اذان د صحابو په اجماع باندې او د قرآن عزیزانو دی للصلاة قرآن کې هم راغلی دی، نو دا د الله تعالی امر هم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر هم دی، او اجماع د امت هم ده، او اجماع د صحابو هم په دې باندې کوم هدایت چې دوی کړي دي باید په همدې باندې عمل وشي. او بهتره خبره دا ده که څلور ځلې الله اکبر کېږي دي که ثواب ډېر زیات دی، او که دوه ځلې کېږي هم پروا نه کوي په اول ځل کې. سالم وایي چې ما د خپل پلار نه دا اورېدلی دي، قال بلالا یؤذن بلیل وکلوا واشربوا حتی وی ما ته ویل چې تاسو هغه وخت کې چې اذان یې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی مخکې کوم ناقور یا شیانو چې د پیشلمین خبر کې وی اذان به بلال وکړو، نو هغې به بیا تر هغې وخته پورې به موږ وی خوراک کوو تر څو پورې چې دویم اذان به چې اسمان کې به روشني ښکاره شوه، عبدالله ابن مکتوم به اذان کو، هغه ړوند و، هغې به اذان کو. دلته د دې علما داسې وایي، بعضې وایي چې دا کراهیت لري ړوندوالی، اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د روژې د بندېدو یا د روژې د وخت د تېرېدو په باره کې به عبدالله ابن مکتوم به اذان کو، عبدالله ابن مکتوم ړوند و، څه یې نه لیدل په سترګو باندې، ولهذا دا بل حکم دی چې ځینې خلک اعتراض کوي چې ړوند باید دا ونه کړي. خو په هر صورت باندې بل روایت داسې دی چې یو سړی و چې مسجد کې بعد ما اذن چې اذان به وکړ بالعصر، فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى بالاقاسم، یعنی بې وخته که څوک اذان وکړي دا هغه ناروا کار دی چې ابوالقاسم یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي دي. او رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت ډېر په صحابو په منځ کې فرمایي من رأى راعیا قم من رأس شاذة، وایي زه یو ګورم هغه شپونکی چې دی شپونکی وي او خپلې میږې پي او په غره کې وي او د دې غره په کوڅوکه باندې وي، او دی چې کله اذان کوي نو اذان وکړي او بعد د هغې نه بیا مونځ کوي، نو د دې دا مونځ ډېر یو زیات بهتر دی او ډېر زیات ثوابونه پکې لري. او الله جل جلاله وایي چې غفرت لعبده، ما دې ته عفه کړې ده دې سړي ته، ځکه دا ځان ته اذان کوي او بیا مونځ کوي او د مونځ نه بیا ټول هر څه کوي. په هر صورت باندې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو د یهودو سره او د نصاراو سره فرق دا دی چې مونږ اذان کوو 5 وخته، او اوس خو الحمدلله سپیکرونه هم راغلي دي، اوازونه جګ شوي دي، هر ځای ته رسیږي، خو صرف مونږ دومره مراعات باید وکړو. د سحر په مانځه کې اذان په 3 قسمه دی. یو هغه دی چې 4 ځلې الله اکبر الله اکبر ویلی کېږي. دویم اذان هغه دی چې د سحر په مانځه کې خیر النوم خیر الصلاة خیر من النوم دا ویلی کېږي. او دویم دا دی چې یو روایت دا دی چې 2 ځلې اول سر کې الله اکبر الله اکبر ویلی کېږي، نور هماغه اذان دی. او اقامت کې صرف دومره فرق دی د اذان نه، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دا پکې اضافه کېږي. نو دا د دې نوع او د همدې ترتیب باندې د صحابو د اول وخت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرت نه تر نن ورځې پورې په همدغه باندې چلیږي مسلمانان، او همدا ترتیب باندې کوي. او اذان یا ندا کول یا بانک ویل دا ډیر زیات ثواب لري. دغه کوم یو مؤذن چې وي اذان کوي څومره ځای پورې چې د اواز رسیږي الله جل جلاله دغه ټوله ګناه د دې دومره معافوي، د هغې ځای پورې معافوي. او بل علاوه د حدیث وخت نشته دومره وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې اذان شروع شي نو شیطان تختی ډیر لري 6 میله 7 میله تختی،
وي او بیا بل حدیث کې وایي چې کله اذان شروع شي نو شیطان وایي تختی او بادي وځي یعنی تیزونه اچي او پسکې اچي او تختی نو کله چې اذان کېږي شیطان تختی او رکېږي په لحاظه باید موږ اذان په جګ اواز باندې وکړو په لاسپیکر کې وکړو تر څو د مؤذن دپاره ثواب ډېر زیات وي او هم د ثواب د دې دپاره چې شیطان لرې وتښتېږي او دا اواز واوري او پرې بد ولګېږي دا بهتره خبره ده ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی الله تعالی خیر خلقه